او اکثر دا وظیفې چې ورکوي دا مولیان هم نه وي دا نیمچه قاري اکثر مدرسې کې یو سپاره یاد کړي بیا تښتېدلی دا وظیفې اکثر دی لیکي یو سپاره یاد کړي یا قاري صاحب غربولی تلی او یا نور یادولی نه شي یو تښتېدلی ده بیا وروسته ځان له خو بس طریقه روانې که نه نو زموږ په ملک کې غټ کاروبار د وظیفو دا دی د وظیفو داسې ډېر پکې ما لیدلي دي چې خلک ورته څه نوم وایي نومونه یې نه علمه د هغوی په باره کې چې ما تحقیق کړی څوک په دویمه درجه کې تښتېدلی مدرسې نه او څوک چې دی قاري صاحب نه تښتېدلی دی او څوک او اوس خلک چې د هغه کوم نوم یادوي د هغو سره خو بله لار نه چې مخکې پرې لاړ شي وظیفې شروع کړي او وظیفه زموږ د خلکو دا شارټ کټ طریقه خوښه ده یاره څه وظیفه به نه وي چې بس مالداره شو او وظیفه به نه وي چې داسې او وظیفه به نه وي چې دغه نو الله موږ له عقل لا کړی د عقل استعمال که چې په دې دین باندې پوه شي وظیفه هغه وظیفه بیانوه او عمل پې کوه چې هغه شریعت کې دا نن سبا پکې مولیانو تجارتونه روان کړي آنلاین وظیفې بل مې یو دغه وکتو یو پوسټ لګېدلی وي آنلاین وظیفې ته زموږ نه اخیستی شي لاندې وټساپ نمبر باندې یا رابطه وکړئ یا په دې لینک باندې کلیک کړئ او تاسو ته به میلاو شي آنلاین او د دې سره یو خبر رایاده شوه بله ډېره اهمه او زه ستاسو سره مینه کوم د الله د رضا دپاره او دا مې خوښوي چې هر د خیر خبره چې ما ته معلوم وي چې زه تاسو ته وکړم نن سبا دور د انټرنیټ دی نو د آنلاین درس و تدریس سبقونه د ماشومانانو د لویو دینی دنیوي ټول روان شوي دي اوس دغه طریقه ده اکثر اوس رورو یعنې ما ته داسې ښکاري الله اعلم چې یعنې رورو به د سکولونو ته تله او د کالج ته تله او مدرسو دا به مرورو یو وخت داسې راشي دا به ختم شي او خلک به د لرې نه لېږي نو اوس پکې دا اشتهارات چلیږي په انټرنیټ کې او په ځای په ځای ما لیدلي دي جی موږ آنلاین سبق وایو ماشومانانو ته او ډېر ماهره استادان دي موږ سره او ستاسو د بچو د روښانه مستقبل دپاره موږ سره په وټساپ رابطه وکړئ او موږ سره په نیټ اکثر هغه ملګري چې بهر ملکونو کې اوسېږي هغو سره خپل بچو غم یې هلته ورته څوک نه میلاوي او یاره کې دا غوټه موقع ده صحیح د موقع ده خو ته به معلومات کې چې دا کم سړی چې زما د بچو ته به سبق ښیي د عقیده څه ده دی فارغه د کوم ځای ته صرف دې ته مه خوشحالېږه چې زما بچو ته به آنلاین سبق ښویه کي او ستا بچي ناست دی هغه ته هغه ورته څه ښیي ته خبر هم نه نو د بچو مستقبل په دې نه روښانه کېږي چې ته یو جاهل سره وراچوي مستقبل به الله په دې روښانه کړي چې ته د یو داسې پوهه سړي سره داخل کړي چې هغه پوهه یي په قرآن په حدیثو یا دې سړي سره داخل کړي چې هغه په قرآن او حدیث نه پوهېږي او دغه وظیفو ووالي او یا د داسې بد اخلاقه سره بې ادبه سره داخل کړي چې هغه ته سرمن واړی او دومره یې ووایي چې د قرآن نه وله زړه ته ورکړي ما ته یو کس قصه کوله ډېر سپینګیری مشر سړی و هسې د دې داسې قسمه قاریانو قصه شروع شوه دا چې د وړو دا ژوند تباه کوي هغه ما ته دا ووایي زه په خپله به مدرسه کې وم زه او ټولو ما وایي څه نه دي زده کړي نو ما تا څه کول وایي 3 کاله ما تېر کړي ما تا څه کول وایي ټول عمر قاري صاحب په موږ باندې خدمتونه کوي هلته پټي ته لاړ شه هلته ډوډۍ راوړه هلته زه دا نه یم چې د استاد ادب نه زما خبره بل دغه نه اړو د استاد ادب او احترام شتي خو د دې هر څه نه مخکې دا ماشوم چې چا رالېږلی دی د څه دپاره اول هغه کار وکړه او دی دې له نه دی رالېږلی چې ستا میخې به ساتي بعض پکې غریبان دغه واړه واړه طالب علمان هغه به لګیا د قاري صاحب دپاره به چې دی میخلی شي او یا په پټي کې لګیا او ګېډۍ به یې راغستی او چې دی واښه به ریوي نه د زیاتۍ دی ظلم دی ظلم دی دا د چا بچی دی دا د چا د زړه ټوټه ده په یو امید په یو ارمان یې رالېږلی دی نو داسې نه چې ما نه خفه شي زما دا خبره څوک واوري او دې د راسه خفه شي خفګان به پکې څه نه وي انشاءالله موږ به ټول د یو بل څه کوو
د یو بل خیر خواهي به نو دا په انټرنیټ چې کوم اشتهارات چلیږي د دې نه ځان وساتئ او یا که چېرته څه کار هم پرې راشي نو تحقیق کوئ. بل اوس پکې یو ورکړي وایي که څوک په یو جنۍ میینې او ورته نه میلاویږي موږ سره د رابطه وکړي. اوس زه سوچ کوم باسې ځان له داسې چې ده سره به اخر که به طریقې چې دا جنۍ به دی مسخر کوي ده ته که په هوا به ورته راولي چې ګورې د سلیمان علیه السلام په شان پیریان د ده سره دي که دا سینۍ د ده تابع ده اخر به دی څه کوي دا جنۍ به دی څنګه راولي او زړونه خو د الله په لاس کې او بل دا کم طرف ته دعوت دی تاسو ما ته دا وښایه دا کم طرف ته دعوت دی ځه بې حیایي طرف ته نه یعنې که ته په یو جنۍ میینې راشه پلار یې دله نه درکوي راشه زموږ خواله موږ به دله څه داسې ولیکو چې دا جنۍ به څه شي دا به په تا میینې شي او جنکو ته که تاسو یو هلک غواړئ والعیاذ بالله دې خبرو ته وګورئ او د هغه ته ورسره طبیعت نه لګي نو موږ سره رابطه وکړئ. هغو ته پته لري چې خلک دا قیصه غواړي لکه څنګه چې دا حکیمان نه دي نن سبا اوس به رانه ټول خفه شي نن قاریان به هم خفه شي او حکیمان به هم خفه شي خو زه هغه یادوم چې هغو کې یعنې کوتاهي ده ټول نه اوس ډېر یو خو هغه حکیم دی چې هغه سره حکمت په صحیح معنو شته هغه ډېر لږ دي نن سبا دا پوه دی په دوایانو او په هر څه نو اوس دا خلک به ځان ته په څه راړي جنسي کمزورتیا او جنسي مرض او د ده به ټول باس دقوي دا مسله کته او دا مسله او خلک رامات شي نو دغه شان هغه یار دا ورکوي که د څوک په جنۍ مییني ته پته وي نن سبا دغه کیسې چلي ویلی نه ورکوي زموږ خواله راشي نو چې ته دا مسلې حل کې او وایي که د چا مزدوري نه او که د چا دغه نه او که د چا دغه نه او داسې نو چې د هغه خواله ورشي نو یو داسې کس به ویني چې هغه به دوه هفتې لمبلي هم دی په خپله ورسره د رزق دره کې نه لګي نورو له مسلې حل کوي او په خپله یې دغه حل دی نو دا ټولې لوبې دي ټولې ټوغه ده. پرون بل ورځ راته چا ویډیو راولې که 3 ورځې مخکې د یو انګریز او هغه انګریز ویډیو کړې ده هغه دغه داسې کوي تسبیح او بیا چوف کوي او خاندي د نور انګریزانو ته خاندي دا هغه موږ سره پاکستان کې یو دی هغه تسبیح داسې وایي هغه چوف کوي ډېر هم دی او د دې سپیکر نه یو غړپ باسي چوف او دقه بس هغه انګریز په هغه پورې خاندي نو ما سوچ کوم ګوره دوی زموږ د دین نه مسخرې جوړي او دا سوچ کړی چې دوی څه دین دی چې د تسبیح نه ټخه وباسو او لاندې چې د کوم انګریزان ناسي لاندې ایو په دې ځای لاس ایښودی او بل په تې ځای لاس ایښودی ما یې دا وشکر د دوی د خندا یې کړو ځکه چې هغه خلکو ته ووایي په لاس په هغه ځای کېږدي چې په کوم ځای تکلیف او یا د بوتل نه سر لرې کوي که چا بوتل راوړی دا بلوټوت والا دم دی دا د لرې نه کېږي او څه پکې ویم نو چوف او څه او چوف نو دا خلک ټول ډرامه بازان دي که دوی نه ځان لرې وساتئ که بچو له تعلیم ورکوئ که بیماري که دیني مسله که فتوه غواړئ هر ځای کې داسې چاته واپس کېږئ چې هغه په قرآن او حدیث باندې پوهئ چې دین دې هم روغ پاتې شي حیا او پردې دې هم پاتې شي او پیسې دې هم بچ پاتې شي. الله دې موږ په دین باندې پوه کړي. انشاءالله روان درس کې به دې ځینې شروع کوو د درود شریف نه وروسته دعاګانې. الله دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.